سلامونه بلبل اپلیکیشن ته ښه راغلی. ځانمرګی ناول دی چې ډاکټر محب زغم لیکلی. زه حکمت آریانې درته وړاندې کوم. لومړی برخه. سترګې مې درنې وې لکه سره ګنډلې چې وي. یو څه زور مې وکړ، سترګې مې نیمکښې شوې، له چپ لوري ته رڼا راښکاره شوه. سرته مې یو شی لکه سیوری چورلیده. سترګې مې پټې کړې، سترغلو باندې مې زور وکړ، بیرته مې سترګې وغړولې. دا ځل مې پوچت پورې ځړېدلې پکه صحیح کړه چې څرخېدله، خو لکه د پلاستیک له شا څخه چې ورته وګورې د کوم شي غږ مې واورېد چې چونګ چونګ یې کاوه. ورسره مې د چا خرهار او د بل کرار زګیروی هم واورېد. ځان رانه هیر و. زه څوک یم؟ دا کوم ځای دی؟ لکه سړی چې له درانه خوبه راویښ شي. په هیڅ نه پوهېدم، ستړی وم، بدن مې شخ پخ و. ما ویل یو څه کښښونه یعنې غځونه به وکړم. لاسونه مې درانه و، زور مې وکړ، پر مړوند مې درد شو، سر مې نوکی پورته کړ. د څنګل په رګ پورې مې یو نری پایپ بند و. د سیروم له کڅوړې څخه یو څاڅکی پایپ ته راتېرېده. مړوندونه مې په سپینو ریتاړو باندې په چپرکټ پورې تړل شوي وو. یوه پښه مې تر بلې پورته پر یو شي ایښودل شوې وه. ښی پونده مې نری نری خوږېده. په چپ ورانه پورې مې یو شی تړل شوی و. خوله مې ډېره وچه وه، ژبه مې تالو پورې نښتې وه. په سختۍ سره مې وویل اوبه. بیرته مې سترګې سره ورغلي. چا مې په خوله کې په کاچوغه باندې اوبه راچولې. 2-3 غوړپه مې وکړل. بیا مې سترګې پرانیستلې. په سپینو جامو کې شنه خولۍ پر سر یوه سپینه نجلۍ ګیلاس په لاس سر ته مې ولاړه وه. د هغې له لاسه مې په سر باندې ګیلاس پورې وواهه. په لوړ اواز مې وویل ځغله بې شرمې. کړنګ شو، ګیلاس ولوېد. هغه په تلوار سره 2 ګامه شاته شوه. په سختۍ سره مې پر ژبې باندې یو څه ناړې راټولې کړې. بیا مې د هغې خواته ورتو کړې. په رډو سترګو یې راوکتل. هیڅ یې ونه ویل. په منډه له کوټې څخه ووته. دویمه برخه. هر وخت چې به مې د مور په سترګو کې اوښکې ولیدې نو پلار به مې رایاد شو. ما هغه نه ولیدلی. ما ګمان کوه چې ټول کوچنیان به یوازې مور لري، خو یو وخت مې ولیدل چې د ګاونډیو ماشومان نو پلار هم لرل. له مور څخه مې پوښتنه وکړه چې زما پلار چیرې دی؟ هغې په غیږ پورې ونیولم. لاسونه یې رانه تاو کړل. هیڅ یې ونه ویل. سر مې پورته کړ، سترګې له اوښکو ډکې وې. بیا مې وپوښتل ادې زما پلار ولې کور ته نه راځي؟ د ادې اوښکې روانې شوې. په ژړا یې وویل نانیه پلار د جنت ته تللی. نو ته ولې ژاړې؟ بیا یې په غیږ پورې ټینګ کړم. هیڅ. جنت چیرته دی؟ په اسمان کې. په اسمان کې؟ نو پلار مې څنګه وروخوت؟ پرښتو له ځان سره یووړ. کله به بیرته راشي؟ پر تندي باندې یې ښکل کړم. وی ویل چوچیه هغه بیرته نه راځي، موږ به ورشو. کله؟ هر وخت چې د خدای خوښه وي. له هماغې ورځې مې جنت ته د تلو خوبونه لیدل. مور راته ویلي و چې جنت ډېر ښکلی ځای دی. شنه باغونه پکې دي، د شیدو رودونه او د شاتو ویالې لري. هلته نه ګرمي شته نه یخني، هر قسم میوه چې وغواړې در رسیږي. مور راته د جنت هر څه ویلي و، خو د حورو غلمانو او شرابو یې څه راته نه و ویلي. 3 کاله وروسته مې بیا د جومات د ملا صاحب له خولې د جنت نورې خبرې هم واورېدې. یو ورځ مې د ګاونډي زوی ولید. پلار چې یې راغی د ورمنډه کړه، ځان یې هغه ته ورساوه. په پښو پورې یې ونښت. هغه ورته ټیټ سو، سر یې ورښکل کړ. یوه دانه کیله یې په لاس کې ورکړه. هلک کیله سپینه کړه، یو شخوند به یې وکړ. بیا به یې ما ته راوکتل. کیله یې چې خلاصه شوه راته یې وویل زما پلار خو راته هره ورځ کیلې راوړي. ما ورته وویل ځه بچایه، زما پلار خو په جنت کې دی، هلته هر قسم میوه شته، ما ته به ډېرې میوې وساتي. هغه وویل ولې ونیه، ستا پلار خو شهید شوی، هغه خو شورویانو وژلی دی. ما وویل دروغ ولې وایې؟ پلار خو مې پرښتو اسمان ته بوولی. هغه راته کمپ ته نږدې غونډۍ راوښوله چې پر سر یې زرغونې او شنې جنډې رپېدلې. وی ویل پلار دې هلته ښخ دی. بله ورځ نیکه مې غونډۍ ته بوتلم، پر قبر یې ودرولم. راته یې وویل هغه مو دلته ښخ کړی و، خو پرښتو د خدای په امر اسمان ته یووړ. یو څو میاشتې چې تېرې شوې زموږ کمپ ته نوې کډه راغله. موږ په موټر پسې منډې وهلې. موټر زموږ د کور له درګاه سره ودرېد. له موټر یو ځوان له تورې لونګۍ سره راښکته شو. د پیک اپ شاته د کالیو په منځ کې په توره برقه کې یوه ښځه هم ناسته وه. شیان یې له موټر څخه ښکته کړل، زموږ کور ته یې یوړل. مور راته وویل چې دا دې اکا دی او دا یې میینه ده. وروسته پوه شوم چې اکا دا څو کاله په کلي کې پاتې شوی و چې واده وکړي، خو زما پلار جهاد ته راغلی و. څو میاشتې مې ښه ساعت تېر و.
هر وخت چې اکا به مې په کمپ کې و نو مازدیګر به یې له ځان سره پر غونډیو ګرځولم. د خوراک یو نیم شی به یې هم راته رانیوه. ما به هغه نه خوړ. په کمپ کې به مې نورو هلکانو ته ښکاره کوه. په خوړلو کې دومره خوند نه و. ټول خوند یې په همدې کې و چې هلکانو ته یې وښیم. یوه شپه د مور د ژړا غږ راویښ کړم. هغې د کوټې په خړ دیوال پورې تکیه کړې وه. د تور پړوني په پیڅ کې یې اوښکې پاکولې. په ژړغوني غږ یې وویل زه سرسپینه ومه، زه هیڅوک نه کوم، زه به مې زوی رالوی کم، همدا مې هر څه دی. مخامخ دیوال ته نیکه ډډه لګولې وه. په ګڼه سپینه ږیره کې یې ګوتې تېرولې. څو شېبې غلی و. سترګې یې د چت په تورو وسپنیزو ګډرونو پورې ګنډلې وې. سپینه لونګۍ یې له سره ایسته کړه. څنګ ته یې پر نیالۍ کېښووه. د سر تار تار ویښته یې چې په پوستکي پورې سریښ و وګرول. بیا یې وویل ما هم دومره درته وویل چې ته ځوانه یې چې بیا خلک را پورې خبرې ونه کړي. نور دې خوښه خپله. له هغې ورځې وروسته به اکا چندانې زما په کیسه کې نه و. نه یې پر غونډیو ګرځولم، نه یې شیان راته رانیول. بیا په لویینې کې خبر شوم چې اکا غوښتل مور مې ځان ته په نکاح کړي. څو میاشتې نورې چې ووتې د اکا زوی پیدا شو. تک تور لکه د خپلې مور و. نوم یې هم تورکی شو. سترګې وړې وړې او خوله یې لویه وه. خوله یې ان په هغه اولو ورځو کې دومره لویه وه چې ما به 2 دانې چوشکې یو ځای په خوله کې ورمنډلې. هغه چې په خاپوړو شو نو نیکه هم د هغه ملګری شو. بیا هیڅ چا په ما پسې سر نه ګرځاوه. یوازې به مور په غیږ کې نیولم او کله کله به یې ښکلولم. نیکه به چې د اکا زوی په غیږ کې ونیو زه به کرار ورغلم. لاس به مې په کراره د تورکي کوناټو ته ورساوه. ټینګه نوکاره به مې ور ولګوله. د هغه ژړا به پورته شوه. نیکه به د اکا ناوې ته ورنارې کړي. خدیجې راسه دا تیزن دې واخله. هر وخت زما په غیږ کې ژاړي. زه به د هغه پر ځای د نیکه غیږې ته ولوېدم او په زړه کې به خوشحاله وم. څومره چې لویدم هماغومره مې له تورکي څخه کرکه زیاتېدله. د هغه 3 خویندې او 2 ورونه هم پیدا شول، خو له نورو څخه مې کرکه نه کېدله. یوازې تورکی مې بدیسېده. له اکا څخه مې خوا بده وه. همزولو به پیغور راکوو چې څنګه دې څو ورځې مزې کولې. که د نر زوی یې نو اوس هم شیان رانیسه. اکا خو دې نور شی درته نه رانیسي. کله چې د مور په باب د هغه پر نیت پوه شوم نو په زړه کې مې ورنه کرکه پیدا شوه. د هغه د لاس ښکلول را باندې ډېر غمیدل. 1-2 وارې مې د هغه لاس مچ نه کړ، خو مور راته په غوسه شوه چې بې ادبي مه کوه، سړی د مشرانو لاسونه ښکلوي. تورکی چې یو څه غټ شو نو ما به کله کله واهه. هغه ډېر شیطان و. زما په شیانو به یې کار لره. ما به د ژاولو بسکوټونو کاغذان چې هلکانو به ایسته غورځول راټولول او په کور کې به مې تر لیمڅي لاندې پټول. پر دې کاغذونو به ښکلي عکسونه وو. تورکي زما کاغذان څیرل او ما به ورته څپېړې ورکولې. هر ځل به د هغه مور راغله او زه به یې ووهلم. مور یې د غوا په شان غټه وه. ما په زړه کې توره بلا بلله. هغه زما د مور غوندې بې خولې نه وه. ډېره پلیته ژبوره وه. یوه ورځ چې زه یې په څپېړو ووهلم پزه مې وینې شوه. مور چې مې پزه پرېوله ورته یې وویل خدیجې له لاس سره د لږ پام کوه، نانی دې ژوبل کړی. هغې ورباندې چیغه کړه نو دی ولې زما ګلالی زوی وهي چې دومره در باندې ګران دی نو له ځان سره یې ساته. ادې راته نصیحت وکړ چې د اکا په اولادونو کار مه لره، خو ما به خپل کار کاوه. غاښ مې لا نه ولوېدلی چې سبقان مې شروع کړل. بغدادي قاعده مې په میاشت کې زده کړه. بیا ملا صاحب راته قرآن شریف شروع کړ. لا کال نه و پوره چې غاښ مې ولوېد. بل کال ته مې قرآن شریف ختم کړ. مور مې ډېره خوشحاله وه. ما به چې د هغې خوشحالي ولیده نو لا زیات سبقان به مې ویل. وروسته امام صاحب راته قدوري، خلاصه، مونیه او شروط صلات وویل. د تورکي هیڅ شی نه زده کېده. هغه چې لوی شو ان 2 غاښونه یې لوېدلي وو چې ما به سبقان ورښول، خو د هغه سر پسې شي نه خلاصېده چې رښتیا شي زه د هغه پر ټمبلۍ خوشحال وم. دې وخت کې مې نیکه مړ شو. یوه ورځ یې پر خپل ټټر باندې لاس کېښو چې ځیګر مې خوږېږي. اکا هغه په موټر کې واچاوه چې هسپتال ته یې بوځي. 1-2 ساعته وروسته یې بیرته په هماغه موټر کې مړی راوړ. د پلار مینه به مې په هغه ماتوله، خو د هغه په مرګ بیخي یوازې شوم. وروسته له موږ سره د اکا چلن لا پسې خراب شو. هغه خپلې تورې ښځې ته هیڅ نه ویل، خو زما مور به یې کله کله وهله. ښځې به یې هر وخت پیغور راکوه چې تر کله به زموږ خیرات ته ناست یاست؟ ورشئ ځان ته کوم کسب کار وګورئ، سبقان خو ښه ویلی شئ، کار ته مو بیا ملا ماته ده. مور مې غاړې رغولې. ما سبقان ویل او په کوڅو کې مې خالي بوتلان او کاغذونه راټولول او پر کباړي مې خرڅول. ما ټولې پیسې مور ته ورکولې او هغې اکا ته. یو ورځ یو تور سړی چې د مولیانو په شان سپین دستار تړلی و له 2 نورو سره چې سپین ګرد لمني کمیسونه یې تر خنګرو پورې رسېدل او یوازې پر زنو باندې ګیرې لرلې زموږ د کمپ جومات ته راغلل. د دوی پر سرونو یو بل ډول دستار و چې ما پخوا نه و لیدلی. شمله یې نه لرله.
د دستار 3 څنډې پر اوږو او څټ ځړېدې. له هغوی سره 2 موټره فوجیان هم راغلي وه او د جومات شاوخوا ته درېدلي وه. هغوی په عربي ژبه زموږ ملا صاحب ته څه وویل. ملا صاحب زه او 3 نور کسان ور وښولو. هغوی څو شېبې نورې هم سره خبرې وکړې. بیا ملا صاحب موږ ته وویل چې شیخ صاحب په کوټه یعنې کوټه کې مدرسه لري. له جوماتونو څخه تکړه طالب العلمان راټولوي او مدرسې ته یې بیایي. شیخ بیا څه وویل او ورپسې ملا صاحب دغه خبرې موږ ته وکړې. شیخ صاحب په خپله مدرسه کې 3 وخته ډوډۍ ورکوي، د شپې ځای ورکوي، جیب خرڅ هم ورکوي. تاسو په خپلو کورونو کې دا خبره وکئ. شیخ صاحب بله جمعه راځي او د چا چې خوښوي مدرسې ته یې بیایي. مور می سودایي وه خو ما تر بلې جمعې شیبې شمیرلې چې کله به شیخ صاحب راځي او ما له ځان سره بیایي. دغه ورځ هم راورسېدله. زه له 3 نورو هلکانو سره دارالعلوم ته ولاړم. هلته یې له ټولو څخه امتحان واخیست. بیا یې زه او عبدالهادي په یوه جومات کې کېنولو خو 2 نور انډیوالان یې رانه بیل کړل. دا مې اول ځل و چې کوټه مې لیدله. غټ غټ مارکیټونه، پاخه سړکان، رنګارنګ موټران او ډیر نور شیان پکې وه. زموږ مدرسه هم لویه وه. له درګاه څخه یې نیولې تر آخر سره پورې د مرمرو سپینې ډبرې لګېدلې وې. د غولې په منځ کې د اوبو لوی ډنډ و چې موږ 80-90 کسه طلباو به په یو وار اودسونه پکې کول. د ډنډ په شنو کاشیو کې اوبه د اسمان په شان شنې ښکارېدې. د درګاه په چپ لاس کې د استنجا ځایونه او تشنابونه وه. د غسل کوټې هم هماغلته وې. ما پخوا داسې څیزونه نه و لیدلي. په اوله ورځ د مدرسې ناظم پر ټولو ځایونو وګرځولو او هر څه یې راته وښول. شاور، بایلر، نل او کموډ می اول ځل په همدې مدرسه کې ولیدل. د مدرسې په 3 دیوالونو پورې لوی کوټې لګېدلې وې. د ټولو کوټو درګاوې غولې ته خلاصېدې. موږ به سبقان پکې ویل. د دغو کوټو پر سر په 2م چت کې مو د خوب خونې وې. په هره خونه کې 10 کسان پرېوتل. د مدرسې د غولې په منځ کې لویه جامع وه. 2 چتونه یې لرل. ګردۍ ګنبده یې دومره لوړه وه چې که 10 کسان یې هم د یو بل په اوږو سپاره شوي وای لا به یې هم ګنبدې ته لاس نه ورسېدلی. ګنبده هم دومره پراخه وه. ښکلي رنګه ګلان پرې رسم شوي وه. د امام صاحب د قرائت خوږ اواز په ګنبده کې انګازې کولې. د ګنبدې په منځ کې په 12 ګزه اوږده طلایي رنګه زنځیر پورې د څراغونو ګېډۍ ځوړنده وه چې دوی ورته قندیل ویل. د سرو غالیو مسلې پکې هوارې وې او په چت پورې د هر صف له پاسه 12 دانې پکې زړېدلې وې. محراب او منبر له سپینو مرمرو جوړ و. له پاسه یې د مرمرو پر بله ډبره کلمه طیبه په تور رنګ لیکل شوې وه. سمه ډوډۍ یې راکوله. هره غرمه مو په 3 کسانو 1 کاسه ښوروا خوړله. هر چا ته 1 ټوټه غوښه رسېدله. سهار یې ملایي راکوله. د شپې به یې کله پټاټې، کله سبزي او کله لوبیا یا دال پخول. د غرمې له خوا یې میوه هم راکوله. ما به څو ورځې د خپلې برخې میوه سره یو ځای کړه او چې کور ته به تلم مور ته به مې وړله. په هره میاشت کې یو ځل کور ته تلم. د جیب خرڅ روپۍ چې راکولې د هغې نیمایي به مې مور ته ورکولې. په مور پسې ډېر خفه کېدم. خو میاشتو وروسته به هم چې کور ته تلم بیا به د اکا او د توري بلا چلند را سره ښه نه و. ما به چې مور ته د سبقانو کیسې کولې د اکا مینې به تر سترګو لاندې راته بد بد کتل. کله کله به یې طاقت نه کېده او ویل به یې چې داسې خوشې خبرې دي، نر هغه دی چې پیسې وګټي. خو مور به شاباسي راکوله. یوه جمعه چې کور ته ولاړم د ادې تر چپې سترګې لاندې شنه لیکه تاوه وه. سترګه یې سره اوښتې او پړسېدلې وه. پوښتنه مې وکړه چې دا ولې؟ هغه مسکی شوه. ویلې هیڅ نانیه، همداسې مې سر را باندې وګرځېده ولوېدم. ما وویل دا نو څنګه چې بل ځای دې نه دی ژوبل، یوازې دې سترګه خوښ شوې ده. هغې وویل نانیه سترګه مې په درګاه پورې ولګېده. زه پوه شوم چې خبره رانه پټوي. توره بلا همداسې ناسته وه. له کوټې څخه بیخي نه وتله. ما چې مور ته د جیب خرڅ پیسې ورکولې هغې رانه وانخیستې. وی ویل نور چې راځې پیسې به دې اکا ته ورکوې. ما وپوښتل ولې؟ ادې وویل نانیه زه په پیسو باندې څه وکم؟ اکا دې د کور خرڅ راوړي، ما ته ډوډۍ راکوي، نو ته دې پیسې هغه ته ورکوه. اکا چې راغی ما ورسره د لاس روغبړ وکړ، خو لاس مې ښکل نه کړ. هغه څو شېبې تریو تندی کېناست، خو څنګه چې پیسې مې په لاس کې ورکړې د تندي ګونځې ړنګې شوې. په مدرسه کې خوشحاله وم. زه او عبدالهادي په سبقانو کې تکړه وو. استادان رانه خوښ وو. عربي ژبه مو زده کړه. ورسره مو د صرف و نحو، بلاغت، منطق، ترجمه، تفسیر، فقه او حدیث کتابونه هم وکتل. هره جمعه به د مجاهدینو څو کسان زموږ مدرسې ته راتلل. دوی به په افغانستان کې د مجاهدینو د میړانې کیسې راته کولې. د جهاد فضیلت به یې بیانوه. د شورویانو او خلقیانو ظلمونه به یې هم یادول چې څنګه جوماتونه په بامونو الوزوي، عالمان وژني، پر کلیو بمبارۍ کوي، نه انسان پرېږدي نه حیوان، ټول یوې مخې قتلوي، قرآن شریفونه سوځوي، ان په تشنابونو کې یې اچوي. زما وینه به په جوش راغله.
زړه مې غوښت چې زه هم جهاد ته ولاړ شم، خو دوی یوازې هغه طالبان جهاد ته بیول چې ګیرې به یې راغلې وي. ما به هره ورځ دعا کوله چې خدای دې ژر زما پر مخ ږیره راولي. په کال کې به یې 2 ځله یوه هفته د وسلو درسونه هم راکول. د کلاشینکوف خلاصول او بیرته تړل مې زده کړي وه. د هفتې په پای کې د ډزو میدان ته بیولو. دغه ځای ډیر لرې د غرونو په ډډه کې وه. د لرې به مو ولاړې تختې چې د انسان عکسونه ورباندې لګېدلي وو ویشتلې. وسله چې به مې په لاس کې ونیوله ډیر به خوشحاله شوم. ځان راته د زمري غوندې میړنی ښکارېده. اکا مې هم په دې بدې سي چې غټ سړی و خو جهاد ته نه ته. کرار په کور کې اړولي وه. په کمپ کې یو دوکانګی جوړ و. تورکی هم له ځان سره په دوکان کې کېناوه. هغه ماته لکه ښځه ښکارېده. په مدرسه کې مې 4 کال و چې افغانستان آزاد شو. اکا کډه بار کړه او کلي ته روان شو. زه هم ورسره ولاړم، خو کلي خوند رانه کړ. هره خوا ړنګ کورونه، کنډو کپرې لارې او شاړې ځمکې وې. زموږ د کور بامونه نړېدلي وه. دیوالونه یې نیم روغ او نیم ړنګ وه. یوه میاشت مې په کلي کې تېره کړه. له اکا سره مې د کور په جوړولو کې یو څه مرسته وکړه، خو ډېر کار مې نشو کولی. په همدې موده کې زموږ د کلي او د شاوخوا کلیو 6 کسان پر ماینونو وختل. 2 شهیدان شول او د 4 پښې غوڅې شوې. مالونه خو به هره ورځ پرې ختل. یو ځایګی هم امن نه و. سړي ته بیخي نه معلومېدل چې په کوم ځای کې خطره شته او چیرته نشته. میاشتې پوره شوه، نور مې ګزاره نه کېده. بیرته له یوه کلیوال سره کوټې ته ولاړم. مدرسې ته مې ځان ورساوه. د عبدالهادي دوی کور لا په کمپ کې و. هغه به چې کور ته کله کله به یې زه هم له ځان سره بیولم. دوی د کندهار و. پلار یې ویل چې په کلیو کې لا ګزاره کیږي، خو په ښار کې نه. د وطن حالات سم نه رامعلومیږي. عبدالهادي مې نو د راز ملګری او پوخ انډیوال و. هغه خورا غیرتي ځوان و. په تقوا کې هم جوړه نه وه. اکثره وخت به یې د تهجد لمنځونه کول. په 2 روژو کې اعتکاف هم وکړ. همدای ارمان و چې فلسطین او مقبوضه کشمیر آزاد شي.